چې کم سړی ډاکو وي ډاکو لارې شو کوي نو د دې د سزا متعلق قرآن کریم کې مختلف سزاګانې ذکر دي بعد ټیم یو سړی وي په چا باندې ډاکه واچوي ډاکه به واچوي نو مال وانلي خو هغه کم کس چې ډاکه ته کوي هغه قتل کې ډېر داسې تا په دې علاقې کې هم شوي دي مال خو ونسي خو لیکن ډس پیو کې بس غریب شهید شي دی صورت کې الله پاک جل شانه فرمای دا ډاکوان چې ونیسي نو دای سره به څه کوي ان یقتلوا دی د هغه په بدلې کې قتل کا دا ډاکوان بعد داسې وي چې سړی هم قتل کی او معلوم ځان سره اوسي او بیا دغه گرفتار شول شرعي قانون وي الله پاک جل شانه فرمای او یصلبو اول داسې چلو که چې اول پانسی کا او بیا د هغې نه پس چونکې واردات ډبل دي جرم ډبل ده یو خو دا چې ډاکۍ کړې ده او بل دا چې قتل یې کړې ده د هغې نه بعدې بیا چې کم د په نیزو باندې وو او قتل یې که او دریم دا ده بعد خلک داسې وي چې مال خوالي ډاکې کې کامیاب شي خو لیکن څه جاني نقصان چاله ور نه کي قتل نه کي دې بارے کې الله پاک جل شانه فرمای او تقطع ایدیهم وارجلهم دغه خلقو د لاسونه او خپې دا کټ کوي خو جدا خلاف خلاص ګس خپه دا تنه کټ کبل به پراتی وي او ينفو من الارض او سلورم دادا چې کله یو ډاکو وي او ډاکه پچا باندې واچوي نه په خپل مقصد کې کامیاب نشي نه مال لاس ته راشي نه یو انسان نه د د لاس نه انسان قتل شي دو خو خپل کوشش کړی وي خدا کامیاب نشي الله پاک جل شانه فرمای او ينفو من الارض دغه انسان د ملک نه څه بس لرې کړي ځمکې نه امام شافعی رحمت الله علیه دې بارے کې فرمای او ينفو من الارض کې هغه وایي دغه علاقې نه وشړه چرته بل وطن ته واستاو او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمای او ينفو من الارض معنا دا جیل کې واچو جیل کې دا کوم علاقې باندې کم ځای باندې په کم ځمکې باندې چې ډاکه کړله چې دا ورته بیا ونه شي ګورې بس جیل کې واچو تر دې پورې چې مړ شي جیل کې بس بیا د جیل نه د قبر ته وړي او خدای پاک جل شانه فرمای ذالک لهم خزي فی الدنیا دا ولا ګوره دنیا کې شرمندگی ده دا څومره شرمندگی خبره ده چې یو سړی ډاکه کوي او دا گرفتار شي بیا په اخباراتو کې راشي هلکه پلانې ولد پلانې د قتل کولو د ډاکه کوله او دا گرفتار شوی ده او لهم فی الاخرة عذاب عظیم او الله پاک جل شانه فرمای دا خو د دنیا شرمندگی ده د آخرت لوی عذاب د لپاره ګوره پروت ده د لپاره لوی عذاب پروت ده بعض خلک داسې دي ډاکو کی خو لیکن دا پولیس نیولو نه یا دا قانون نافذېدو نه مخکې دی توبه وباسي نو یقینا چې توبه قبوله ده الله پاک جل شانه به معاف کی د بنده چې کمال ور سره دا هغه به دوباره واپس کوي هغه به دوباره واپس کوي او چانه چې اغسته ده هغه له به دوباره ور کوي دا بیان الله پاک جل جلاله کړی ده